دعای عرفه کې څو جملې دي چې هغه سنې سلیقلو ولا هغه جملې دي چې امام حسین علیه السلام یې چې ماذا وجد من فقدک هغه کس چې ته له لاسه ورکړی نو هغه څه وموندل الله اکبر او وما الذي فقد من وجدك هغه کس چې هغه سره ته وموملې نو هغه څه شی د لاسه ورکو مطلب دا دی امام حسین علیه السلام غواړي د دعا کې دا شی بیان کی چې که چا سره الله دی چا الله تعالی ونیولو الله تعالی ته ورسېدلو بس دا ډېر لوی مقام دی د دنیا کې د هر څنګه دی فقیر دی غریب دی مشکلاتو کې گرفتار دی خو چې خدای در سره دی نو بادشاه پروردګار در سره دی دا بادشاه دی لکه څنګه رحمان بابا دا ذکر کوي چې خدای در سره مل نوی رحمانه که لشکر در سره وی یک تنهایی الله اکبر یعنی بادشاهی دا نه دی چې دی دنیا کې تا سره لشکری دی تا سره حکومت دی تا سره هر څه دی خو دی سره یزید غونتی فاسق دی دی سره فرعون غونتی فاسق او فاجر دی پس د تا د حکومت هیڅ فایده نه لري ویلې چې ته حق بادشاہ په حقیقت کې مغلوب یې که لشکر در سره وی هم یک تنهایی ویلې چې ته حق بادشاه نه چې هغه د ځمکو او د اسمانونو بادشاه دی هغه نه ته وریایې هغه سره تا دشمني دی ته د هغه دشمن یې پس مقام عرفت د دوستی ځای دی چا سره پروردګار سره نو امام حسین علیه السلام غواړي اندا شی بیان کی چې مو انسانان یو گمشده لرو هغه گمشده د مو پروردګار دی پروردګار په کار دی تلاش کوم پروردګار پسې لاړ شو پروردگار نه که کوم غفلت کیوم هغه غفلت په کار دی مو وریا کوم هغه چاهې مو مقام عرفت کیوم که هغه بهروم که هغه خپلې علاقو کیوم نو ډیره بهترینه ورځ دی اندې دپاره چې مو پروردګار سره راز و نیاز وکړو